تازه خبر مجید قرار لیکي ولس او د امارت خواخوږو طالبانو ته په تواتر او سلګونو افغانان ورځ په ورځ لیکي او حال راکوي چې پر تورخم غلام خان چمن او انګور اډې زموږ نظامی تجهیزات کباړ چارتراش او بند کانتینرونه پنجاب ته روان دي. یو دوه درې څلور نه دي. په سلګونو افغانان د خپلو شخصي مشاهدو خبره کوي. افغانان باید د دغو لارو ته راوځي او ولسي نظارت باید وکړي. که په طالبانو کې داسې طالبان وي چې تر پاکستان خپل امارت ته زیات خواخوږي لري باید د دې ولسي نظارت ملاتړ وکړي. که خبره همداسې وي او طالب وچ کلک پنجابی وي بیا نو د وطن سقوط بربند اشغال دی. بلخوا ایران افغانستان ته د تیلو صادرات پیل کړل. د ایران د تیلو ګاز او پټرولیم د صادراتو اتحادیه وایي چې څو ورځې مخکې طالبانو د غوښتنې په اساس افغانستان ته د تیلو صادرات پیل کړي دي. په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په دوام د تیلو په بیه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او د یو ټن تیلو بیه له $900 واوښته. رویټرز خبري اژانس د ایران د تیلو ګازو او پټروشیمو تولیداتو د صادراتو د اتحادیې د مشر حمید حسیني له قوله راپور ورکوي چې طالبانو ایران ته یو پیغام استولی و او په هغه کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان ته د اړتیا وړ تیل او ګاز صدور پیل کړي. د حسیني په وینا افغانستان ته د ایران د تیلو صادرات وروسته له هغه پیل شول چې طالبانو د تیلو پر وارداتو تعرفې په 100 راکمې کړې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.